سلامونه، وخت مو په خیر. جرمني ته د ځینې نویو راغلیو کسانو ترمنځ نن سبا دا تصور ډیر زیات عام شوی دی چې دوی کار ته اړتیا نه لري، بلکې دوی د ژوند ټول لګښتونه په جاب سنټر پر غاړه واخلي. دا ډول ناسمه او معمولا جعلي خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې ډیر زیات خپریږي. خو راځئ وګورو چې رښتیا څه دي. کومې نغدې پیسې چې تاسو د جاب سنټر لخوا ترلاسه کوئ، دا یوازې د بیکارۍ د مودې پیسې دي چې تاسو ته د ژوند د لګښتونو لپاره درکول کیږي، او همدارنګه ستاسو د روغتیایي بیمې لګښتونه او ستاسو د استوګنځي لګښتونه هم معمولا دلته په جرمني کې د جاب سنټر پر غاړه دي. خو آیا دا یوه تلپاتې او دوامداره پروسه ده؟ رښتیا څه دي؟ کوم څه چې تاسو وینئ یا لولئ یا هم له چا یې اورئ څومره حقیقت لري؟ که څوک په جرمني کې ژوند کوي، د خپل ځان او د کورنۍ د غړیو لګښتونه پوره نشي کړلی، معمولا دولت ورسره مرسته کوي. دا مرسته معمولا دلته په جرمني کې د جاب سنټر له طریقه کیږي چې دغې مرستې ته هارتزفیه هم ویل کیږي. د جاب سنټر کارکوونکي به له تاسو سره دلته د کار او دندې په موندلو کې مرسته وکړي. که چیرته تاسو د کار پر مهال د ژبې زده کړې ته اړتیا ولرئ او یا هم ځینې نورو اضافي زده کړو ته اړتیا ولرئ، نو دوی به یې مالي لګښتونه پر غاړه واخلي. او د دې ترڅنګ معمولا په جرمني کې د اصولو له مخې د ژبې له زده کړې وروسته تاسو باید په خپله کار وکړئ او د خپل ژوند لګښتونه په خپله پوره کړئ. معمولا په جرمني کې د کارونو کمی نشته. تاسو به د جاب سنټر د کارکوونکو لخوا د کار او دندې بېلابېل وړاندیزونه ترلاسه کړئ چې له کوم معقول دلیل پرته یې باید ومنئ.